بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې مسجد لیرې وي نو په کور یا په کوم بل ځای کې جماعت کیدلی سي که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو جماعت دی او یو جماعت په مسجد کې دی، نو که چیرې سړی یوازې لمونځ وکړي یو فضیلت به یې لاسته راوړي، یعنې د فرضو غاړې به یې خلاصې وي، خو دا چې جماعت یې پرېښی دی په دې باندې به یې کبیره ګناه کړي، تاریک الجماعته به وي. او که یې جماعت کړی وي، لمونځ یې کړی وي، په مسجد کې نه یې کړي، دوه فضیلته به یې لاسته راوړي، دریم فضیلت به یې د لاسه ورکړي. نو کم مسجد کم جماعت چې په مسجد کې وي هغه افضل دی تر هغه جماعت چې په کور یا دکان کې وي. نو ځکه که بدون ضرورته یو څوک په کور یا په مسجد کې جماعت کوي نو دا کس مسئول دی، ځان ځنې ساتل پکار دی. او که ضرورت وي مسجد ډېر لرې وي رسیدګي نسي کیدلی نو بیا د جماعت وکړي. ځکه فتاوای محمودیې په دې اړه باندې تفصیلواره خبره کړې ده، ټول اړخونه یې سنجولي دي. نو تر نه جماعت بیا جماعت ښه دی. د دې امت یو امتیاز دا دی چې د دې امت دپاره مخ د مځکې ټوله مسجد ګرځېدلې ده. فتاوای محمودیه جلد 6 صفحه 419، الفقه الاسلامي وادلته جلد اول صفحه 554. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.